بسم الله الرحمن الرحیم. دا ویډیو د کلاس 6 او کلاس 7 چې کوم ماشومان دي د هغوی لپاره ډېر زیاته مفید ده. دوی په دې ساینس کې یو ټاپک وایي فوټوسنتھسس. نو فوټوسنتھسس خو ډېر اسان ټاپک دی چې یو ځل څوک ریډ کړي نو هغه ورځي، خو دې ماشومانو لپاره زه دا ووایم کوم چې د کلاس 6 او کلاس 7 دي د فوټوسنتھسس دا ټکی چې دی دا دوو الفاظو نه جوړ دی، یو فوټو دی یو سنتھسس دی. د فوټو مطلب دی رڼا او د سنتھسس مطلب دی جوړول. یعنی د دې مطلب دا شو چې کله یو بوټی د نور د رڼا په موجودګۍ کې خپل خوراک تیاروي نو هغې پروسس ته موږ وایو فوټوسنتھسس. اوس دا فوټوسنتھسس پروسس تاسو یاد ساتئ چې دا زموږ سره په بوټو کې کیږي او د بیکټیریا یو څو قسمونه دي په هغې کې کیږي او الجی چې دا په هغې په یو څو قسمونه داسې دي چې دا زموږ سره په هغې کې کیږي. اوس فوټوسنتھسس چې دی دا څنګه کیږي؟ فرض کړه دا زموږ سره یو بوټی دی، دا د بوټي زیله ده، دا زموږ سره سټیم دی، دا زموږ سره لیوز دي. نو فوټوسنتھسس پروسس داسې کیږي چې د یو بوټي زیله چې ده نو هغه د ځمکې نه اوبه جذب کړي. دا اوبه چې دي بیا د دې زیرې نه د سټیم طرف ته لاړې شي، د دې سټیم نه چې دی ښاخونو ته لاړې شي او بیا د دې ښاخونو نه د پاڼو ته لاړې شي. نو فوټوسنتھسس دا دی چې یو بوټی چې دی هغه اوبه جذب کړي او د دې پاڼو په زیری باندې چې دی کاربن ډای اکساید جذب کړي او د هغې نه علاوه د نور کوم رڼا چې دی دا جذب کړي. نو دا درې واړه څیزونه میلاو شي. کوم کوم څیزونه میلاو شي؟ اوبو، کاربن ډای اکساید او د نور رڼا دا میلاو شي او دا موږ له په بدل کې راکړي ګلوکوز موږ چې د خوراک وایو او د هغې نه علاوه موږ له راکړي اکسیجن او په لږ مقدار باندې دا اوبه چې دی دا زموږ سره وباسي. نو دا زموږ سره فوټوسنتھسس پروسس دی. او یاد ساتئ چې کم زموږ سره اټوټرافیک ارګانیزم دي دا زموږ سره په هغې کې کېږي. اټوټرافیک ارګانیزم موږ هغې ته وایو هغه ارګانیزم چې هغه خپل خوراک په خپله باندې تیاروي نو هغه ارګانیزم ته موږ وایو اټوټرافیک. اټوټرافیک چې دي هغه زموږ سره بیکټیریا دي او زموږ سره پلانټس دي، نور هم واړه واړه ارګانیزم زموږ سره شته. د فوټوسنتھسس فایده دا ده چې د فوټوسنتھسس د وجې نه اکسیجن ګیس پیدا کېږي او خوراک تیارېږي. نو یو ونه چې ده یا یو بوټی چې دی دا زموږ سره په کال کې اندازتن 118 کیلوګرام اف اکسیجن چې دی دا موږ له راکوي. چې کله یو بوټی زموږ سره 118 کیلوګرام اف اکسیجن موږ له راکوي نو دا زموږ سره په دې هوا کې زموږ سره تقسیمیږي. بس په ثابته دنیا کې بوټي چې دي د فوټوسنتھسس په ذریعه باندې دا اکسیجن پیدا کړي. نو د بوټي نه علاوه باقي چې څونه ارګانیزم دي دغه اکسیجن چې دی د ارګانیزم یې استعمالوي او موږ ټول په جمع باندې لګو، دا ځناور او دا انسانان نور د واړه واړه ارګانیزم په جمع باندې لګو، موږ کاربن ډای اکساید پیدا کوو او دا کاربن ډای اکساید چې دی دا موږ دې بوټو له ورکوو. نو کاربن ډای اکساید چې دی د فوټوسنتھسس د پروسس لپاره یو ډېر اهم جز دی، یو ډېر اهم ګیس دی. که کاربن ډای اکساید نه نو فوټوسنتھسس پروسس زموږ سره نه کېږي او دغه شان که دا بوټی موږ له اکسیجن نه راکوي نو بیا چې دی موږ ژوندي نشو پاتې کېدی. نو فوټوسنتھسس پروسس چې دی که فرض کړه دا سټاپ شو نو څونه لیوینګ ارګانیزم چې دي دا به ټول مړه شي. دا به داسې مړه شي فوټوسنتھسس د وجې نه اکسیجن پیدا کېږي چې کله اکسیجن نه نو انسانان شو، ځناور شو یا زموږ سره مرغۍ شو نو دا ټول هر څه چې دي دا به زموږ سره مړه شي. نو موږ چې موږ ټوټلی موږ ډیپینډنټ یو په فوټوسنتھسس باندې. فوټوسنتھسس به الو زموږ سره کېږي چې کله بوټي چې دي دا زموږ سره بالکل سیف وي. یو بیا ته بیا ریپیټ کوم چې فوټوسنتھسس هغه پروسس دی چې د هغې په ذریعه باندې ګرین پلانټ چې دي هغه خپل خوراک تیاروي. فوټوسنتھسس پروسس په دې طریقه باندې کېږي چې د بوټي زیله چې ده هغه اوبه جذب کړي، کاربن ډای اکساید جذب کړي او د نور رڼا جذب کړي. دا درې واړه څیزونه چې دي دا د یو بل سره میلاو شي او په بدل کې دا موږ اکسیجن راکړي، ګلوکوز راکړي او په لږ مقدار باندې موږ له واټر راکړي. یاد ساتئ کله چې نور د رڼا زموږ سره جذب کېږي نو په دې پاڼه کې زموږ سره یو شینکی دی، یو شین رنګ والا یو څیز دی چې هغې ته موږ کلوروفیل وایو. هغه کلوروفیل چې دی دا جذب کوي. د دې فوټوسنتھسس د وجې نه موږ ته خوراک میلاویږي او موږ ته چې دی ګلوکوز میلاویږي. نو ملګرو دا یو مختصر تعارف مې درسره وکړو د ګلوکوز. که فرض کړه تاسو وایئ چې دا زه په ډیټیل باندې ووایم نو ماته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. او که فرض کړه تاسو زما په دې چینل باندې نوي یئ نو زما دا چینل چې دی دا ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله د بل ویډیو سره میلاو شو. تھینک یو، ډېره مننه.